د انعکاس ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هدایت شاه هدایت یم او د نن ورځې ځانګړې خپرونه چې د ننګرهار کامې ولسوالۍ د ګوړو ګاڼیو ته مو ځانګړې کړې تاسو ته وړاندې کوم. موږ د همدغې ولسوالۍ د ګوړو په ځینې ګاڼیو باندې ګرځو، د دغه ګاڼیو له مسؤلینو او همدارنګه په دغه ګاڼیو کې د کارکوونکو سره غږېږو، د دوی د کار په پروسې له دوی سره غږېږو. له موږ سره پاتې شئ او زموږ ملتیا وکړئ. نو اوس هغه مخصوصې کوټې ته ور کېږو چې کوم ځای کې چې هلته له ګنیو نه ګوړه جوړېږي. استاد زموږ سره شته، دا به موږ ته دغه پروسه تشریح کړي. له موږ سره پاتې شئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دلته نو یو داسې شخص سره ناست یو چې دی نو لګیا دی ګوړه جوړوي. له ده سره به وغږېږو چې دا دوی د کار دا پروسه څنګه ده. نوم مو واخلئ. مقصود. دا نو کومه پروسه ده؟ د ګوړې فکر کوم وروستۍ پروسه ده انشاءالله. تر اوسه دغه خو پخوا نه وي، هغه د غویو پروګرام او اوس د غویو پروګرام ختم ده، د جنریټر او د غټ کړۍ پروګرام چالان سو چې دغه کې په عذاب هماغسې وو، خو اصل زیات ورکوي. لږ په خروار په شواروز کې وځي، د هغې به خروار په 2 شواروزو کې وتی، د یو خروار په 1 شواروز کې وځي. نو ماشاءالله ټول ترېنه موږ خوشحاله یو. الله دې دغسې دا وطن په امن کې چې دا خلک خپل کارونه په امن کې او په تسالۍ سره وکړي.